کوم د الله د لوی نوم نه چې ډېر بخونکی او مهربانه دی. د بیټک ټي وي ډېرو قدرمندو لیدونکو او خوږو اورېدونکو، ستاسو ملګری حمزوي یوسفزی یم او د تیر په څېر یو وارې بیا د یوې نوې خپرونې سره ستاسو مخامخ یم. په ننني پروګرام کې به مونږ تاسو ملاوو د صوابای ضلع د ریسکیو مشرتابه ډېر قدرمند رفیع الله مروت صاحب سره. د هغوی سره به د هغوی د ادارې، د هغوی د سټاف، د هغوی د کار او د زیار په حواله سره خبرې کوو. هغوی څومره کار په صوابای کې وکړو، په راتلونکي وخت کې هغوی د صوابای د ولس د خیر ښېګړې دپاره، د هغوی د ژوند، د هغوی د جان او مال د حفاظت دپاره څه اقدامات د هغوی په ذهن کې دي، څه یې وکړل او په راتلونکي وخت کې څه کول غواړي. په دغه ټولو حوالو سره به د ډېر قدرمند، ډېر محترم رفیع الله مروت صاحب سره خبرې اترې کوو. نو تاسو او ډېر محترم رفیع الله مروت صاحب. السلام علیکم. زما نام رفیع الله مروت دی او زه ریسنټلی ټرانسفر شویم د شانګلې نه ایز ډسټرکټ ایمرجنسي افیسر د ریسکیو 1122 صوابۍ ته. او زما چې کوم ایجوکیشن بیک ګراوند دی، زما پی ایچ ډي ډیزاسټر مینجمنټ کمپلیشن کې ده. دینه مخکې ما لیډ ریډنګ هاسپټل کې کار کړی دی ایمرجنسي ډپارټمنټ کې 5 ایئرس. او زما ټول بیک ګراوند چې د ایمرجنسي سروسز او د ریسکیو سروسز او ډیزاسټر مینجمنټ ریلیټډ دی. چې چا د یو انسان ژوند بچ کو، هغه لکه ټول انسانیت بچ کو. نو زمونږ چې څومره کارونه دي، څومره زمونږ چې کوم سروسز دي، هغه د ژوند که د انسان وي او که د نوره زمونږ نه علاوه په دې ځمکې په مخ باندې ژوندي ساري دي، که هغه ځناور دي، که هغه حشرات دي، نو هغې ریلیټډ د دې نه علاوه جنګلات، د دې نه علاوه چې څومره قدرتي وسایل دي یا هغه ریسورسز چې هغه انسان ډایرکټلی یا انډایرکټلی افیکټ کوي، که هغه بلډینګز دي، که هغه بریجز دي، نو د هغې ایمرجنسي سچویشن کې د هغې نه انسانان ایوکویټ کول او د هغې ژوند بچ کول دا زمونږ مین هغه دی. که هغه اور وي، که هغه اوبه وي، که هغه ګاډي غورځېدلي او که هغه سب میډیکل ایمرجنسیز وي، که هغه نوره قدرتي یا انسان د اکټیویټیز له وجې نه ډیزاسټر لکه ریل اکسیډنټ وشو، ایرپلین کریش وشو یا د ګاډو اکسیډنټس وشول. د دې لپاره یو ورډ یوز کېږي په ډیزاسټر ټرمینالوجي کې، کمیونټي بیسډ ډیزاسټر ریسک مینجمنټ. نو مونږ خپل چې کوم ټیمز دي دا د خپل ریسکیو سروسز نه علاوه مونږ ټریننګ اینډ اویرنس ونګز چې دي هغه مختلف ځایونو کې ټریننګز کنډکټ کوي. که هغه سکولز دي، که هغه کالجز دي، که هغه داسې څه کمیونټي سروسز دي، که هغه افیسز دي، نو په هغې کې هغو نه امپورټنټ کار دا دی چې مونږ خپل سیفټي خیال وساتو. کور کې داسې څه بجلي تارونه راوتي، یا کور کې څه داسې نوره کوي وغیره کولاوي، نوره څه داسې چې هغې نه خطره کیدی شي یو انسان ته د غورځېدو یا د خوږېدو. یا مونږ ګاډي چې دي لکه لیټ سپوز اوس ګرمي ده، نو مونږ کمزوري ټایلونه یا کمزوري انجن ګاډي یا کمزوري وایرنګ ګاډي چې نه یوز کوو. د دې نه علاوه چې کوم بیسک فرسټ ایډ دی چې په هغې کې زمونږ سی پی آر راځي، کمیونټي ته باره مونږ لګیا یو ورته ښیو. سی پی آر د هر انسان ته زده کول پکار دي. بله ورځ هم په ګرګل بلتستان کې د یو ماشوم غورځېدلی و اوبو ته، نو د هغه ژوند د سی پی آر له وجې نه بچ شوی دی. د دې علاوه زمونږ روزانه داسې کیسز کېږي په کې پي کې چې هغې کې ریسکیو ریسپانس وکړي او سی پی آر له وجې نه د یو انسان ژوند بچ شي. دا هر انسان زده کولی هم شي. زمونږ دروازې ټولو دپاره کولاو دي، مونږ سره په هغې کې رابطه کولی شي. چې کوم داسې کلو لیول باندې څه یونینز دي یا هغې د خلکو یو هغه د یو ګروپ دی، هغه مونږ ته راتلی شي، مونږ هم ورتلی شو، هغې ته به مونږ دا شی ښیو. تاسو د کمیونټي خبره وکړه، نو چې یار یو کس ته څه کول پکار دي، نو هغه ته وړوکې غونې فرسټ ایډ باکس چې په هغې کې ډېر بیسک څیزونه راځي. په هغې کې پټۍ راځي، په هغې کې کرپ بینډیج راځي، په هغې کې سلنګ راځي. بالکل دا سمپل څیزونه دي، هغه مونږ ښیو لګیا یو. نو هغې له وجې نه به د یو انسان چې کوم ایمرجنسي کې وي، چېرته کلي علاقه کې لرې خوږ شوي، زمونږ انشاءالله رسایي به کوو. خو چونکې د علاقې په صوابۍ کې ډېر علاقې دي چې هلته رسېدو کې ډېر ټایم لګي، نو هغه فرسټ ایډ چې هغې ته کور کې ملاویږي، نو هغې ژوند به بچ کېدی شي. جی دا چې کومې غټې حادثات دي لکه څنګه اوس افغانستان کې زلزله راغلې ده، دا ډیپینډ کوي په واقعي په هغې ډیزاسټر
په نوعیت باندې د دې پر الریډي حکومت پاکستان چې دی زمونږه د دې کټیګرایزیشن شوی دی چې حادثه کوم لیول باندې ډیزاستر یا قدرتی آفات نو هغه ته بسنګ ریسپانس کوي د کې لیول زی لیول 1 دی لیول 2 دی لیول 3 دی سې ایمرجنسیز په ډیسټریکټ لیول باندې کنټرول کیدی شي لکه هغه کې د وړي فایر ایمرجنسیز دي په سل لیول کې مونږه د دې پر الریډي قانون سازی شوی دا حکومت پاکستان او حکومت خیبر پختونخوا په قانون کې پای کې به مونږ نور ډیسټریکټس نه هغه اخلو سپورټ اخلو سکه به مونږ نور پروینسز نه سپورټ اخلو سو داسې حادثه وی لکه څنګه افغانستان حادثه شوې ده چې هغه د هغې کنټرول نه بهر ده نو هغې کې مونږ حکومت خیبر پختونخوا هم ریلیف دپاره آفر ورته کړی دی انټرنیشنل ایډ په هغې کې راځي یو ملک ته نو زمونږ ثوابي لیول باندې چې څومره داسې ایمرجنسیز وي هغې یو لیمټ پورې مونږ ورته ریسپونډ هم کولی شو مونږ کړی هم دي په هغې کې مونږ فارسټ فایر ته هم ریسپونډ کړی دی په هغې کې مونږ چې کوم مونږ سره ټیمونه ټولو ایمرجنسیانو دپاره او زمونږ سره ګاډي برابر دي په هغې کې کچیرته الله دې نو کې فایر وشي فارسټ فایر وي یا ډومestic فایر وي یا انډسټریل فایر وي هر ټایپ اف فایر کې مونږ سره هر قسم آیټمز یا هر قسم ریسپانس اکوپمنٹ اویلیبل دي کاغه چیرته گاډي اورځيږي لکه موټروي باندې تاسو پته را آیروز د حادثات کې یې د پر مونږ سره خپل ریکوري وهیکل شته دي د نه علاوه مونږ سره د ډایورز یعنی غوتخور ټیم اویلیبل دي انفارچونیټلی الله دینو کې څوک بوته اورځيږي ماشومان وي غټ وي نو هي کې مونږ ټیمز ټایملی ریسپونډ کوي تھینک یو ویری مچ دا زمونږ ډیر امپورټنٹ ټاپک هم دی او مونږ هر ځبانی زمونږ هر لیول باندې ریسکیو ډپارټمنټ پبلک ته ډیر همبل ریکویسټ هم کوي ټایم ټو ټایم چیرې تاسو کایندلی فیک کالز مکوي که تاسو سټیټسټکس راواخلي نو مور دین 90% چې زمونږ کالز وی ا فیک راځي مونږ ته 85 to 90% نه زیات کال مونږ ته فیک راځي او هغه لوجنه د غټ پرابلم سی وی زمونږ ټیم سی وی هغه انګیج شي یا ریسپانس کولو کې التلاړ شي ولته سو نوي او یا زمونږ ټلیفون چې کوم نمبرز وي تاسو پته د لیمیټډ نمبر اف فون موږ سره اویلیبل وي 4 to 5 زمونږ سره 1122 نمبرز وي نو هغه باندې انفارچونیټلی دا واقع وشي چې نمبر انګیج شي نو چې چاته ټرو ایمرجنسي وي څوک واقعي په سخت حالاتو کې هغه ته هغه نمبر بیزی رواني نو نمبر بیزی روان لوجه نه صحیح ایمرجنسي ډیلی کیږي نمبر 1 نمبر 2 د دې باندې زمونږ چې کوم دلته ریسکیو افیسرز ناس وي په کنټرول روم کې دا غي ټایم هم ویسټ کیږي هغه انرژي هم ویسټ کیږي نو زه پبلک ته دا ریکویسټ کوم چې مونږ ته فیک کالز ایرریلیونٹ کالز نه کوي او نه در سره فیک انفارمیشن شیر کوي ځکه چې هغه لوجنه مونږ به بیا هم ریسپانس کوو مونږ به بیا هم فون اوچتو خو چې چا صحیح ایمرجنسي شوي هغه پاتې کیږي رانه نمبر 2 د فون انګیجمنٹ لوجه نه فون بیزی تلو لوجه نه مصروف تلو لوجه نه زمونږ نمبر بیزی رواني او چاته بیا ټایم نه ملاويږي د نمبر ملاوول د دې لپاره حکومت خیبر پختونخوا او حکومت پاکستان الریډي قانون وضع کړی دي خو مونږه کوشش دای چې مونږ عوام بیجا تنگ نکو مطلب دی لوجه نه کومګه ته پر منت 6000 5000 کالز فیک راځي او هغه مونږه غټولو سره قانوني کاروایی کوو نو پبلک په ډیر افیکټ کیږي نو زموږ کوشش دای د پښتنو علاقې دا او ټول ماشاءالله خطکړه پښتانه دي دلته چې هغه ته دا ریکویسټ کوو همیشه چې تاسو مونږه نمبر مې انګیج کوي او چې څوک بیجا ډیر زیات تنګي کوم نمبر هغه خلاف مونږه قانوني اکشن اخلو او اخیسته مونږ دی نن سبا چې کوم ډیر هاټ ټاپک روان دی هغه زموږه فارسټ فایر زی الحمدلله په د ریسنټ سورزو کې خو داسې فایر نه دی ریپورت شوی مونږه ته میجر لیول باندې خو زما به دا ریکویسټ وي چې دا جنگلات چې دي دا قدرتي زمونږه یو ذریعہ ده د اکسیجن او د نور دا قدرتي چې کوم زمونږه جنگلي حیات دي دا غي د لپاره زیری او ایکو سیستم مونږ ورته وي دا غي یو امپورټنٹ پارت دی دا جنگل نو دی ټولو ته زه دا ریکویسټ کوم چې جنگلات کې چې کوم هیومن ایرر لوجه نه فایر لګي هغه دی ټولو ته د التماس دی د ثوابي غیور عوام ته چې هغه دی نه کوي نمبر 1 نمبر 2 د خپل اکسیډنټس وغیرہ د ډیر زیات کوشش کوي کنټرول ګرمي ده ماته اوس ارزو کو چې په ګرمي کې د گاډو ډیر زیات مسایل راځي
موټروي مونږ سره ده نو دوی ته پکار دی چې خپل ګاډي ویل مینټین حالات کې وساتي چې کوم د عوام ګاډي دي نو هغې له وجې نه به اکسیډنټس نه کېږي بل دریم نمبر باندې دلته زمونږ چې دا انفارچونیټلی بولټ انجریز واقعات ډېر زیات دي نو زه به عوام ته التماس کوم چې هر څه په خپل ځای باندې خو د یو انسان ژوند ډېر زیات امپورټنټ دی او هغه کله هم نشي را واپس کېدی او نو ټولو ته دا التماس دی چې داسې واقعات نه د کوشش کوي چې ځان یې وایډ کوي د هغې له وجې نه به د یو انسان قیمتي ژوند بچ کېدی شي ځکه چې ژوند بیا نه را واپس کېږي ماشاءالله ریسکیو 1112 ټول پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا کې دا انډر زموږ آنریبل ډایرکټر جنرل ډاکټر خطیر احمد صاحب په سربراهي کې ډېره ښکلې او ډېره مزیدار سچویشن کې روانه ده نو انشاءالله بهتري گنجائش په هر ځای کې انسان نه ونیسه تر اکوپمنټ پورې هر چیز کې بهتري راتلی شي زموږ فوکس په دی چې مونږ خپل منیټرینګ ډېر ښه کړو خپل ما سره ټیم دلته اویلیبل دی 24 غنټې مونږ دلته یو زه خپل سټیشن کې زما دلته پاتې کېږم رهایش دی نو زموږ کوشش دا دی چې مونږ شپې په 12 بجې او که د ورځې 12 بجې چې زموږ ریسیور ښه چاکو چوبند ولاړ وي نمبر 1 نمبر 2 زموږ ګاډي زموږ اکوپمنټ چې هغه ښه ویل مینټینډ حالات کې ځکه چې تاسو پته ده مشینری ده مشینری لپاره یو خپل خصوصي اقدامات پکاري چې هغه موږ اخلو نو مشینری به په ویل مینټین حالات کې کني ماشين تاسو پته لري چې تاسو اقدامات نه اخلي نو هغه بیا خرابيږي نو هغه زموږ فوکس وي دریم نمبر باندې به موږ پبلک سنټرډ اپروچ کوو زدي ته بار خپل ټیم ته دا وایم چې پبلک لپاره هر قسم به زموږ دروازې کولاوي زموږ سروسز به اویلیبل وي کاغه د شپې څه ټایم وي ان شاء الله پبلک لپاره به موږ نور اقدامات مخلو او زموږ نور ایکسټنشن پروګرام هم دی امپورټنت خبره س ایریاز کې په ثوابي کې به مونږه ډېر زر د ډاکټر خطیر احمد صاحب په سربراهي کې به مونږه نور سټیشن هم کولاو کو هغه لپاره مونږه اقدامات لګیا کړي زما ټیم هغه باندې لګیا دی زما طرف نه به دا میسج وي چې جون وی نو هر څه وي د خپل صحت د خپل کور د خپل بچو او د خپل چې چیرته تاسو پاتې کېږي او درېږي که هغه افیس دی که سکول دی که اجره ده که کور دی د هغې خیال ساتي هغه چې ویل مینټینډ وي هغه چې سټرکچرلی مضبوط وي انسان چې فټ وي خپل صحت خیال ساتي مطلب داسې خوراکي نه کوي داسې اکټیویټیز نه کوي چې هغې له وجې نه د هغه انسان ذهن ته یا دماغ ته یا زړه ته یا فزیکل فټنس ته نقصان رسېدی شي یا سیم د بلډینګ کا کمزوري نو هغه ځان ته سیټ کې انفراسټرکچر څومره ځان ته سیټ کولی شي کې نو هغې له وجې نه به تاسو هم برقرار وي ستاسو ځکه چې ستاسو ژوند هغو نه زیات امپورټنټ دی نو خپل ځان خیال ساتي او د ملک خیال ساتي Thank you very much.